چې جنات ښکاری او جنات شکل بدلوي او پیریان ځان نه خر جوړ کی، ځان نه مار جوړ کی، ځان نه پیشو جوړ کی، ځان نه سړی جوړ کی، ځان نه پلانې شی جوړ کی. دا یوه غلطه نظریه ده. که چېرې داسې وي نو زمونږ ټولې دنیا معاهدې، اولادونه، نسبونه به مشکوک وي چې پیری ځان نه ما جوړولی شي. نو که دی زما ښځې له راغلی وي زما په شکل، د دې به څوک ذمہواري مطابق. نو قرآن میں راوڑے دے چونکہ روایاتوں کی خو ہر څه شته، خو قرآن کې هر څه څوک نشي ښودی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا چې جنات خپل شکل د بل شي په شکل جوړولی شي که نشي جوړولی، دا بالکل د حدیثو نه ثابته خبره ده او په ثبوت رسېدلې خبره ده چې ځان نه مار، انسان وغیره جوړولی شي. حدیث د بخاري دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و واقعه اوږده ده، خو لنډه دا چې کور ته راغی نو د مار په شکل یو شی پروت و چې دې ووهلو، هغې کړیکه که او دا صحابي هم شهید شو. دا په احادیثو کې دا شته. پاتې شو دا کس چې وایي منیر شاکر چې وایي بې بدا وشي او بې بدا وشي، دا ټول واهیات او وهمیات دي او بې ادب الفاظ هم استعمالوي او ځان یې ښودلی چې زما ښځې له به سړی راشي وتې به یې کړي او بیا به وایي چې دا ستا دغه ده. نو دا د ده سړیتوب دی، دا هغه انسانیت دی، دا د دغه شرافت دی چې خپل ښځې له سړی راوړي. دا یو. دویمه دا که ته وایې چې بیا به داسې کې وشي او بیا به دا وشي، وهمیت وی، نو دا توهمات خو اوس هم شته دی. که څوک تاله وایي چې شاکر صاحب یا تا به نه خیم زه، یو څوک ته چاله ووایه یو بل چاله چې ته حرامي، اب وایي زه حلاليمه، مور مې نکاح کړې، ته به ورته چې نکاح یې کړې دی 10 میاشتې پس ته ورپسې خو پیرهدار دې نه و نښلولی، څومره ځایونو کې ګرځېدلی، بیا خو به د پاکستان، د افغانستان، د عربو ټول خلک حرامین شي ستا په فکر، ځکه چې چا پسې پیرهدار ګرځي. دا خو وهمیات دي چې دی غږی. په دې وهمیاتو باندې دی د اصل حقیقت نه سترګې پټوي او خلک ترې راګرځي او خلک ګمراهان کوي. دا خبره په احادیثو ثابته ده او په قرآن کریم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. نو پیرین راځي باقاعده، قرآن یې اورېدلی، دعوت یې چلولی دی، دا شته دی. او دا کوم چې دا وهمیات کوي، ما یو پرویزي لم دا ویله، هغه ویل احادیثو کې حدیث زه ځکه نه منم چې دا شبهه ده چې دې کې مثلا چا لاسوهنه کړي. ما ورته ویل ښه ځان رانه حلالي ثابت که، ستا کې دا شبهه ده چې ستا والده چې دا غلط کارونه یې کړي 10 میاشتې د ناویتوب نه وروسته خپلوانو کره تلې راغلي، تا پې پیره لګولې وه، موبایل کیمره دې وله جب کې اچولې وه، بیا خو ته حرامونه یې شوې. مل د دې جواب راکړه. نو اوسه پورې فبهت الذي کفر شو. نو دا وهمیات دي، دا چټیت دي. زمونږ او ستاسې خبره په یقین باندې بنا ده او دا حسن ظن په مسلمانانو باندې یو یقین دی، حسن ظن. بس زمونږ ښه ګمان دی، ټولو له حلالین ویو، ګنې دا ټول شکوک او شبهات پکې پیدا کېدی شي. مفتي کې هم دا راتلی شي، ډاکټر کې هم راتلی شي، ځکه چې دومره چا تحقیق د زنانو پسې نه دی کړی او نه دا خبره د عقل سره سمون خوري. نو د دا ټولې خبرې واهیات او چټیت دي. الله دې دا په سمه لار برابر کړي. کروندو کې کښتونه د ګلونو کرو، لا اغزیو یې دښتونه او